Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, who is the most merciful, the most beneficent. Welcome back, dear friends. خره class ملګرو، نن ورځ په دغه کلاس کې به تاسو ته د انګلیش شارټ سنټنسز چې موږ یې روزانه استعمالو وړاندې کیږي. نو ټایم نه ویسټ کوو، راځئ چې کلاس شروع کړو. Number 1. Doctor will inject you. Doctor will inject you. ډاکټر به تا ته پیچکاري وکړي. کله چې یو څوک مریض شي او بیا ډاکټر ته ورشي نو هغه پیچکاري ورته لګوي. نو دغه پیچکاري لګولو ته انجکټ ویل کېږي. انجکټ او بیا انجکشن سي هغه بیا پیچکاري ته ویل کېږي. ناون شي انجکشن بیا پیچکاري ته ویل کېږي. او که صرف انجکټ وي بیا پیچکاري لګولو ته ورډ ده. 2. Roll up your left sleeve. Roll up your left sleeve. چپ لستوڼی دې پورته کړه. سلیپ ویل کېږي لستوڼي ته او لیفټ چپ ته ویل کېږي. رول اپ ویل کېږي پورته کول، نغاړل. یا رول اپ your left sleeve. مهرباني وکړه چپ لستوڼی دې راونغاړه. Let him go. Let him go. هغه پرېږده چې لاړ شي. Move aside. Move aside. یو طرف ته شه. Take up the shoes. Take up the shoes. بوټان دې وباسه. Put on the shoes. Put on the shoes. بوټان دې پښو کړه. ټیک اپ باسلو ته ویل کېږي. یو شی چې وځینه راباسي دې ته ټیک اپ ویل کېږي. پوټ آن بیا اغوستلو ته ویل کېږي. که د هغه بوټان اغوستل وي، که د جامو یا کلوتس اغوستل وي، دې ته ټول ته پوټ آن ویل کېږي. شوز بیا بوټانو ته ویل کېږي. Don't abuse him. Don't abuse him. هغه ته کنځل مه کوه. ابیوز ویل کېږي ځورول، کنځل کول. Throw the garbage. Throw the garbage. د خځلې وشړه یا د کثافات وشړه. Don't hurry. Don't hurry. بله مه کوه یا تلوار مه کوه. Stand in the queue. Stand in the queue. په قطار کې ودرېږه. Give me a chance. Give me a chance. ما ته موقع راکړه. ما ته چانس راکړه. Don't talk too much. Don't talk too much. زیاتې خبرې مه کوه. تو ویل کېږي زیاتو ته. کله چې د جملې په منځ کې تو راشي نو بیا د زیات معنی لري. او که چېرته د جملې په اینډ کې راشي یعنې په اخر کې راشي بیا د هم معنی لري. Believe in yourself. Believe in yourself. خپل ځان باور ولره. I am sick today. I am sick today. نن ورځ زه مریض یم. I am so hungry. I am so hungry. زه ډېر زیات وږی یم. د نن ورځې کلاس تر دې ځایه پورې هیله ده چې یو څه مو ترې زده کړي وي. دغه کورس انګلیش ټو پښتو لرنینګ د هغه چا لپاره جوړ شوی ده څوک چې غواړي انګلیسي ژبه زده کړي او روانې خبرې پرې وکړي. او په خاص ډول بیا د هغو افغانانو وروڼو لپاره چې په بهر کې میشت دي او د انګلیسي ژبې سره مشکل لري. دغه کورس د هغوی لپاره په ځانګړي ډول جوړ شوی ده. نو که غواړئ چې همدغه شان نور کلاسونه په خپل ټایم ترلاسه کړئ نو لطفا زموږ انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس چینل سبسکرایب کړئ. تر څنګ د بیل آیکن ووهئ او بیا په آل کلیک وکړئ تر څو زموږ هر نوی کلاس چې موږ یې روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. تر بیا چې زه حاضرېږم تر بیا مو پاک رب سپارم. هر چیرې چې یاست الله مو
مل شه. Thank you so much for watching.